د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د مهاجرینو چارو وزارت وایي د یاد وزارت او مؤسسو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د پوهنې سرپرست وزیر له لوري کابل کې د 12مو ټولګیو فارغانو د نتایجو جدول برېښنایي کولو ملي پروسه پرانستل شوه. کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قومندانۍ له لوري په ښار کې د موټرو د تورو ښیښو پاکول پیل شول. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري هیواد کې 204 روغتیایي مرکزونه او 80 د وینې بانکونه په طبي وسایلو مجهز شوي. د یاد سازمان د افغانستان څانګه وایي چې په دې روغتیایي مرکزونو کې د فعالیت په موخه لسګونه کسان هم روزل شوي دي. د فراه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په 14 لمریز کال کې 29 میلیونه 588,311 افغانۍ عواید راټول کړي چې د 14 لمریز کال په پرتله 80 سلنه زیات دي. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر د دې وزارت اړوند شهر آرا، سرګو او میوند له تدریسي روغتونونو څخه لیدنه او له کارکونکو سره یې نقدي مرسته کړې. شیخ ندا محمد ندیم د یاد روغتونونو د شته ستونزو د حل ډاډ ورکړی او د غوره خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې کړي دي. په ننګرهار ولایت کې د شکر ناروغۍ د کنټرول مرکز پرانستل کیږي. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند په شتون کې د ایران هیواد سرقنصل مجید صادقی دولت آبادی سره لیدنه ترسره او د شکر ناروغۍ د کنټرول مرکز پرانیستي په اړه ورسره خبرې وکړې. پکتیا ولایت کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 301 تنه مجاهدین له نظامی، مسلکي او عقیدتي زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شول.